أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين مثال د هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي دوی اموالهم مالون خپل فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې کمثل حبه دا پشانتا د مثال د یوې دانې دی انبتت چې را زرغون کړي 7 سنابل وږي فی کل سنبلة فهر یو وږي کې 100 حبه سلدانی وی والله يضاعف او الله تبارک وتعالى زیاتوي لمن د پاره د هغه چا یشاء چې اوغړي والله واسع علیم او الله تبارک وتعالى واسع علم والدي او فراخي والدي او علم والدي الذين هغه کسان ينفقون اموالهم چې دوی خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې ثم لا يتبعون بیا دی نرسوي بیا ثم لا يتبعون بیا دی نرسوي یعنی څه تکلیف نرسوي ما انفقوا هغه چې دوی خرج کړي وي منن په احسان کولو ولا اذن او نه په ضرر ور کولو چې څوک د الله په لار کې مال خرج کی بیا د هغې نه پس چې بچا باندې خرج کړي وي په هغه باندې احسان هم نه کوي او هغه له تکلیف هم نه ور کوي لهم اشتد د دوی د پاره اجرهم اجر د دی عند ربهم پنځ د رب خپل باندې ولا خوف عليهم نبس يروي په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه دوی غمجن وي قول معروف خبره نرمه کول خبره معروفه کول د شریعت مطابق خبره کول ومغفرة او بخنه کول خیر دا غوره دی من صدقه د داسې صدقینا یتبعها چې د هغې پسې وي اذن تکلیف او خفقان والله غنی حلیم او الله تبارک وتعالى بے نیازه او بردبار دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مباطلوي مزایا کوي صدقې خپل بالمن په احسان یادولو سره په یادګیرنې سره پس بادلو سره والاذى او په تکلیف رسولو سره کلذي د پشان د هغه کس ينفق ماله چې دوی خرج کی خپل مال رئاء الناس د پاره د خودنه د خلکو ته ولا يؤمن بالله او دی ایمان لري په الله تبارک وتعالى باندې واليوم الاخر او پورز د اخرت باندې فمثله پس مثال د هغه کمثل صفوان پشان د داسې صفا کانی دی علیه تراب چې په هغه باندې خوره پرتوي فاصابه وابل پس اوریږي په هغه باندې وابل تیز باران فترکه نو پریک دی دغه کانی لرا صلدا بالکل صفا لا يقدرون دوی قادر ندی علی شیء پسسیز باندې مما کسبو د هغه سنا چې دوی کوم کسب کړي دي والله او الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نه کوي القوم الكافرین قوم کافرانو ته ومثل الذين او مثال هغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي دوی خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پارا د لټولو د رضامندۍ د الله تبارک وتعالى وتثبيتا او د پخولو د پارا د پخولو من انفسهم د نفسونو خپلو یعنی د زړونو خپلو کمثل جنتن د دې مثال پشانت د مثال د هغه باغ دی بربوتن چې دا په اوچت زمکه باندې وي اصحابها وابلن چې اوریږي په دې باندې ورسیږي دیتا وابلن تیز باران فآتت اکلها نو پس راشي میوه د دې اونیسی دا میوه خپل ضعفین برغه دوچند میوه اونیسی فإن لم يصبها پس کچری اونرسیږي دیتا اونوریږي په دې باندې وابلن تیز باران فطل نو پرخم ورل کافیدا والله او الله تبارک وتعالى بما په هغه سباندې تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې دی
ايود ايا خوخوي احدکم یو کس پتاسو کې ان تکون له دا چې وی د پارا جنتون یو باغ من نخیل د قجرو واعناب او د انګورو تجری چې بهيږي من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرنا له وید دغه کس د پارا فيها پدې کې من كل الثمرات هر قسمه میوه واصابه الكبر او رسیدلی وی دغه کس ته الكبر بډاواله وله ذریه او د پارا اولاد وی ضعفاء کمزوري فاصابها پس ورسیږي دغه باغ ته اعصار سلی داسې سلی فيه نار چې په هغه کې اور وی فاحترقت پس اوس وزوي د باغ لرا كذلك هم دارنګي يبين الله بیانوي الله تبارک وتعالى لكم استاسو د پارا الآیات نخي آیتنا لعلكم تتفکرون د پاره د دې چې تاسو سوچ او فکر وکړئ